پنځمه هجره کې د نبی علیه السلام یو لویه غزا شوې ده، هغې ته غزوه بني المستلق هم وایي او غزوه مريسيع هم ورته وایي. نبی علیه السلام ته اطلاع راغله چې د بنو المستلق دا یو قوم دی، خزاعه یو قبیله ده، د هغې شاخ دی. وی د خزاعه قبیلې چې کوم شاخ دی بنو المستلق، د هغې مشر دی حارث ابن ابي زرار. په مدینه منوره د حملې اراده لري. که دا نبی علیه السلام د کافرو سره رونو جنګونه کړي دي او جهادونه یې کړي دي، د کافرو مجبور کړي دي، نو دا اطلاع راورسېدله چې د بنو المستلق را کم سردار دی حارث ابن ابي زرار، په مدینه د حملې اراده لري او خپل قوم مسلح کړی دی او د بهر نه خلک راغوښتی دی. نبی علیه السلام یو درېږه د دې خبرې لاول معلومات کو، تحقیق یې کو. نو حضرت بریده ابن حسیب اسلمي رضی الله عنه دې یې ولیږه چې ته لاړ شه او ته معلومات والا چې دا خبره رښتیا ده او که دروغ. بریده ابن حسیب اسلمي رضی الله عنه لاړ، واپس راغی او حضور پاک مبارک ته ووی چې د الله رسول خبر رښتیا ده، د بنو المستلق ټول قوم جمع دی، مسلح دی، وسلې برابر کړي دي او ګیر چاپېره کومې چې قبیلې دي بانډې دي د هغې نه هم خلک راغونډ کړي دي، خو ښه مضبوطه اراده لري چې په مدینه منوره باندې حمله وکړو او مسلمان مکمل ختم کړو. لوی سازش و. واقعي که دی راغلی و په مدینه حمله کړې وې، نو که د الله امداد نه وي نو مسلمان ته به یې لوی تاوان رسولی و. حضور پاک مرګرو سره مشوره وکړه چې دوی راځي او په مونږ حمله کوي، نو مونږ ولې لاړ نه شو؟ دی به ویریږي او دا جرأت به ونه کړي. نو په شعبان 15مه هجره کې حضور پاک مبارک د صحابه یو لښکر تیار کړ، پې ورغلل. په مدینه منوره باندې حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه امیر مقرر کړ. دا به د پیغمبر علیه السلام طریقه وه چې بهر ته به ته نو په مدینه به یو امیر مقرر کړ چې دا خلک د هغه د امارت او د بادشاه لاندې وي متفقي. نو زید ابن حارثه رضی الله عنه امیر کو، حضور پاک سره صحابه ولاړ، هغې تیارې کو. هغې ته څه پته وه؟ هغې خو مسلمان به ناخبرې، مونږ به پې ناګهاني حمله وکړو، مسلمان به ختم کړو. دې کې پې نبي علیه السلام سره صحابه ورغ چې ورغې مخکې شو پې حمله پې وکړه. خدای پاک مسلمانانو له برې ورکړه، حالانکه د چا په کلي ورتلل او د چا په قوم ورتلل او حمله کول دا اسار کار نه دی، ګران کار. داسې برې خدای مسلمانانو له ورکړه چې د کافرانو نه یې ډېر لوی سامان په غنیمت کې راوړه. 2000 یې اوښان راوستل، 2000 دغه اوښانو چې هغوی د مسلمان خلاف استعمالول. 15,000 یې ګډه چیلې راوستې او 200 کورنۍ یې قیدیان کړل، مکمل سره د ماشومانو، سره د ښځو او سره د بوډاګانو، ټول یې قیدیان کړل او مدینې منورې ته یې راوستل چې تاسو سره آخر بد څه دي؟ زموږ خپل دین، ستاسو خپل دین، ځانمن ولې نه پرېږدئ؟ حضور پاک چې د مکې نه مدینې ته هجرت وکړو، په خدای یقین کوئ. خلک وایي بدر کې جنګ وشو، ګوره دوی به راتلل او د مسلمانانو په چراګاه به حملې کولې، دوی به راتلل او د مسلمانانو باغونه به یې سوځول. دا د مکې کافر به راتلل او د مسلمانانو چې کوم درمندونه به هغې ته به یې ورونه ورته کړل، او چې کوم مسلمان به یې په لاره کې ګیره وهه ټکاو به. نو ظلم نه دی ده، درته یې وطن پرېښود، کلی یې درته پرېښود، کورونه یې درته ډک پرېښودل، د سامان سره ترې راووتل، او پټي درته پرېښودل، خاندان یې درته پرېښود، کور کلي څوک پرېږدي؟ نو په ارام یې پرېږدی که نه.
نبی علیہ السلام بوته تاسو ته ما څه ویلي دي زما خپل دین دی لکم دینکم ولی دین د جهاد د فرضیت نه مخکې خبره ده ستاسو خپل دین زما خپل دین ولې به په آرام نه پرېږدی اوس دا بنو المصطلق قوم چې دوی سره د پیغمبر علیه السلام سو دوی کافرو او صحابه مسلمانان دي د دوی خپل دین د هغوی خپل دین او د کلي نه دي د وطن یې نه دي د علاقې یې نه دي نو کار مو څه دی چې تاسو راځئ او په مدینه د حملې اراده لرئ بس خدای پاک د حضور پاک مدد کوي حمله پې وکړه مسلمانانو 200 کورنۍ ته غونډ قیدیان کړل 15,000 ګډې چیلې 2 اوښان دی ته راوستل چې دی ته څنګه را په مخه کړل په دې قیدیانو کې یو جینۍ وه جویریه نوم و جویریه پیغمبر علیه السلام دا غنیمتونه تقسیم کړل یو صحابي دی حضرت ثابت او دا کوم ځای چې جنګ شوی و دغه د یو چینه وه هغې ته به مرسیع وی د هغه چینې نوم نو دې جنګ ته په دې وجې غزوه مرسیع هم وایي چې دا غنیمت یې څنګه راوسته او تقسیم یې وکړه نو دا جویریه دا د دوی د دې سردار لور وه د دې حارس ابن ابي زرار دا هغه لور وه نو دا د ثابت ابن قیس رضی الله عنه په غنیمت کې ورسېده دې جویریې ورته ووایي چې داسې کار دی چې تا ته پته ده چې زه د خپل قوم د سردار لور یم او زه ستا په عیسه کې ورسېدم نو ته ما سره یو مهرباني وکړه ما ازاده کړه او یا داسې ده چې ستاسو کوم سردار دی حضور پاک یې ورته یاد کړه نو ما غله ورکړې د سردار لور یم نو که ستاسو سردار سره یم نو دا به د ما دپاره بهتره ثابت ابن قیس ورته ووایي داسې به وکړم زه به تا ازاده کړم خو په یو شرط کتابت به یې ورته وایي مکاتبه به دې کړم دومره پیسې به ماله را پیدا کړې به راکړې نو زه به دې ازاده کړم دا جینۍ راله جویریه او د حضور پاک ته مخامخ ودرېده وی صاحب زما نوم جویریه دی زه د بنو المصطلق دا قوم چې کوم سردار دی حارس د هغه لور او زه په غنیمت کې د ثابت ابن قیس رسېدلی زه هغه له نه مناسب زه مهرباني وکړه ته ما ځان ته کړه ستا وینځه به یم ستا خدمت به کوم او یا به داسې وکړم چې پیسې راکړه هغه ما ته وایي چې ورشه پیسې راوړه زه به دې ازاده کړم زه د سردار لور یم او داسې یو عام انسان سره نشم پاتې کېدی حضور پاک ورته ډېره ښکلې خبره وکړه وی چې زه تاله اختیار درکړم مکمل اختیار نو څنګه دې خوښه ده هغې ورته ووایي چې د الله رسوله دا خو زما اختیار دې راکړه نو بیا به فیصله زما په خپل لاس کې وي وی بلکل تاله مې اختیار درکړه ځه چې ستا څنګه خوښې هغسې وکړه دې جنۍ خو حضور پاک مخکې نه و لیدلی د هغې خو دا خیال و چې دا به عام یو بادشاه وی او یو مشر وی خو چې د نبي علیه السلام خبرې یې واورېدې او د حضور پاک حالت ته یې وکتل نو دا لږ سوچ یې وکړ سوچ ته پس وی چې اختیار زمی نو زه دا غواړم چې ستا په نکاح کې راشم نبي علیه السلام یې ستا خوښه ده ډېره ښه ده ثابت ابن قیس ته نبي علیه السلام ووی زه هغه سره خپله خبره دې خلاصه کړه راله د حضور پاک په نکاح کې خو لا فیصله د نکاح نبي اسلام ونه کړه وی زه ته خپل سوچ وکړه وی زما خو داسې خوښه ده وی زه خیر دی فوري فیصله مه کوه په دې ته سوچ وکړه پلار یې راغی دا حارس او ځان سره بلا اوښان راوستل او په دې خیال راغی چې د ما لور په قیدیانو کې بنده ده چې دا لور را خلاصه کړم او چې مسلمانان څومره مال غواړي چې وله ورکړم نو دې پلار یې اوښان راوستل او پکې یو 2 قیمتي اوښان و هغې د مدینې نه بار یو غر و د هغه غر په ویښ کې سملول او ویې تړل وی زه دا اوښان به وځمه که په دې مې لور را خلاصه شو خو ټیک ته او که په دې را خلاصه نه شوه نو بیا به دا 2 قیمتي اوښان دي دا به مرسره کړم دا به زما د دې لور فدیه شي هغه اوښان یې د هغه غونډۍ شاته سملول سړی یې پې مقرر کړ او دا باقي اوښان یې مدینې ته راوستل حضور پاک ته ودرېد وی صاحب زه حارس یم وی ګوره ظلم دې کو که نه تا څه کار و چې په مدینه یې د حملې اراده کوله او د بار نه دې قوم راغوښته نو خدای مونږ له برې راکړه چې مونږ ته پته ولګېده او مونږ درلو حمله هم در باندې وکړله وی صاحب هر څه چې وشو په خپل ځای دی زه یو خبرې در راغلی یم سوال درته کومه تا ته مخامخ ولاړ وی وایه وی د اوښان مې راوستي دي زما لور په دې قیدیانو کې د ما له خپله لور راځي حضور پاک ورته وفرمایل 2 خبرې ورته وکړې وی که د اختیار ستا لور له ورکړم څنګه به اوښان نه غواړم دنه ستا لور له اختیار ورکړم بیا به څنګه
وی بس صاحب که لور لمه د اختیار ورکه خدا به په ما غټ احسان وکړي د هغه خدا خیال و چې لور لمه اختیار ورکړي نو لور مې بیا دلته کم ځای پاتې کېږي ابه ما سره خامخا ځي وی ښه ورشه لور سره دې مشوره وکړه دې لار جویریې رضی الله تعالی عنها ته وی بچې ما خو ستا په فدیه کې بله اوښان راوستي دي دوه اوښان ده پټ کړي دي هغه نه ښکاره کوي بله اوښان مې راوستي دي او رالم او ستاسو د مدینې د مشر ته مې هغه اوښان پیش کړل خو هغه ما ته وایي چې ستا د لور اختیار دی نو بچې زه چې زو اختیار ورشه ورته ووایه او ته وایي چې بابا زه خو نه ځم وی چېرته نه دی وی کلي ته وی ولې وی زه خو هم ده سره پاتې کېدل غواړم دا خو د خدای رښتونی پیغمبر دی دا خو د ما لپاره یو قسمت دی چې خدای پاک ما د سره پاتې کړي زه خو د مسلمانانو د مشر سره نکاح کول غواړم وی داسې کې وی نه چې دی راغی حضور پاک ته مخامخ ودرېده نبي علیه السلام ورته وایي وی حارثه وی هغه دوه اوښان دې کوم ځای پټ کړي دي وی د الله رسول تا ته چاله وی وی ما ته زما ربل وی د پلانکې غونډۍ شاته هغه دوه اوښان وتړل او باقي دې راوستل بس خو چې دی وی وی اشهد انک رسول الله وی زه د دې خبرې ګوی ورکوم چې د خدای رسول یې هغې نه خو یو زه خبر یم یو ته خدای خبر بل چاته خو د هغې پته نه لګي اخو ما د غونډۍ شاته تړلي سړی مې ورته درولی دی تا ته چې چا الوی معلومیږي دا چې ته د خدای رښتونی پیغمبر یې او خدای پاک ته خبر کړي وی بس زه کلمه ویم هم خدای مسلمان کړ هغه جویریه رضی الله تعالی عنها په خپله خوښه د حضور پاک په نکاح کې داخله شوه مسلمانه شوه د هغې فایده څومره راووته فایده دا راووته چې صحابو سره هغه 200 کورنۍ کمې قیدې وې کوم ماشومان قیدیانو او کومې ښځې وې او کوم بچي هغې وې دا ټول د پیغمبر علیه السلام د بیبي خپلوان دي د جویریې رضی الله تعالی عنها نو ټول یې آزاد کړل د سیل مې بیبي عایشې صدیقې رضی الله عنها فرمایل وی د جویریې نه زیاته خوش قسمته بیبي مونږ په سترګو بله نه ده لیدلې وی ولې وی ځکه چې د یو صحابي سره ورسېده نو د هغه نه را منتقله شوه حضور پاک له نبي علیه السلام یې خوښ کړ او دویمه خوش قسمته دا وه چې د دې د وجې نه د دې ټول قوم خدای پاک آزاد کړ ټول قوم چې څومره و د بن المستلق او څومره قیدیانو دا ټول آزاد شو او چې ټول آزاد شو نو په یو ژبه خدای ټول مسلمانان کړل ګوره دا یو فایده خدای پاک ورسول د مارونو په دې جهاد د بن المستلق په دې غزا کې یو څو واقعیت پېښ شوي دي یو واقعه په دې کې دام پېښه وه چې په دې کې منافقین هم د نبي علیه السلام سره ملګري منافقین خو به تلل دا په مدینه منوره کې یو ټولګي و د منافقین مشر عبدالله ابن ابی سردارو د منافقانو دی به په ژبه باندې د اسلام او د ایمان خبرې کولې زړه کې دننه د مسلمان دشمنانو کافر قرآن شریف کې الله فرمایي اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا چې مسلمانانو سره به کله ملو شو دی به مونږ خو مسلمانان یو مونږ خو مسلمان شوي ایمان هم راوړی و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم او چې خپلو د مشرانو شیطانانو سره به ملو شو هغې ته به یې ګورې ستاسو ملګري هلکه تاسو چې مسلمانانو سره کښېنئ او منځونه ورسره کوئ او جنگونو له ورسره ځئ فانا نحن مستهزئون ټوقې به پورې کوو یاره خاندو به پورې چې هغې دوکه کړو او دا ورته ووایه چې ستاسو ملګري یو حالانکې موږ د مسلمانانو ملګري نه یو دړه نه کافر او د خولې نه به د ایمان او د اسلام او د شریعت خبرې کولې منځونه به یې کول او جنگونو جهادونو له به تلل نو په دې جهاد د بن المستلق کې منافقین هم نو یو موقع کې د یو حوض په غاړه د یو مهاجر او د یو انصاري جګړه راغله مهاجر لګي شو او انصاري یو سپېړه و نو په دې باندې مهاجر چغې کړې هغه انصاري چغې کړې یا للانصار ای انصارو راشئ زما مدد وکړئ مهاجر چې دا خبره اورېده هغه وی یا للمهاجرین ای مهاجرینو راشئ زما مدد وکړئ مهاجر له مهاجرین رالل او انصاري له د مدینې خلک رالل انصار چې حضور پاک دا आवाज اورید وی دا څه چل دی وی دا صاحب د مهاجر او د انصاري جګړه رااله په اوبو باندې د اوښ په اوبو کولو جګړه رااله وی بیا نو مهاجر مهاجرینو ته چغې ووالې او انصاري انصارو ته چغې ووالې د یو ملګري رالل د بل هم رالل حضور پاک په هغې خپه شو ما بال دعوى الجاهلیه دعوها فانها منتنه وی دا د جاهلیت چغې ولې وخی
دا خو د جاهلیت خبرې دي چې خلک یو قوم ځان لره بلي او بل قوم ځان لره بلي. د قومونو جګړې دا د جاهلیت خبرې دي. جنگ او جګړه که کوې هغه د اسلام او د کفر په نوم د قومیت په بنیاد بني. دا قومونه خدای صرف دې لپاره پیدا کړي دي چې خلک یو بل وپېژني. چې د پنجابیم او د پښتون او پښتنو کې د بیا د فلانکي قوم سره تعلق لرم او د یوسفزی دی او د فلانکې دی او د فلانکې دی. دا د قومونو قرآن شریف کې الله فرمایي وی دا مې دې دپاره دا قومیتونه جوړ کړي دي لتعارفو چې تاسو په یو بل وپېژنئ. فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم. د خدای په نزد بهترین انسان هغه نه دی چې زه عربیم او دا عجمي دی زه غوره یم او دا ناغوره دی، زه پښتون یم دا پنجابی دی زه غوره یم او دا ناغوره دی، زه سندیم او دا پنجابی دی نو زه غوره شم او دا ناغوره شم. نه، د خدای په نزد غورهوالی په تقوا دی. حضرت بلال رضی الله عنه دا پردی مسافر و د پردی وطن د شکل نمتورو جامع بم د غریب نه وې پردی غلامو خو چې تقوا پکې و پرهیزګاري پکې وه نو قسم دې د مکې د لویو لویو سردارانو نه د خدای په نزد بهتر دی. فضیلت په قوم نه دی. یو سړی د کمزوري قوم سره تعلق لري او عبادت یې وکړه خدای ته ځان نږدې کړه دی د غټ سردار نم چې هغه کې دین نی د هغه بېدینه غټ سردار نم د خدای په نزد بهتر دی. نو حضور پاک پہ غصہ شوی دا خود جاہلیت خبر دی. قرآن شریف پہ اللہ فرمائی تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. ویو بل سره چې امداد کوي په نیکۍ کې وکړي، په تقوا په پرهیزګارۍ کې وکړي، په ګناهونو کې به یو بل سره مدد نه کوي. اوس هم ډېر خلک د یو قوم سړی چې پاسي نو دا قوم ملګري ورسره ودرېږي، په ګناه کې مو سره ودرېږي. هلکه زه جنګ لزم راځه زه د سره ځم، زه د پلانکي مرګ لزم دا قوم والا ورته ځم د سره ځم. نه، په نیکۍ کې ودرېږه یو بل سره، په ګناه کې به یو بل سره نه ودرېږي. نو حضور پاک اعلان وکړ وی ما بارو دعوه الجاهلیه، وی دا د جاهلیت چغې ولې وهې چې مهاجر له مهاجرین راځي او انصاري له انصار راځي. نه، د قومیت په بنیاد یو بل سره مدد کول او د قومیت په بنیاد یو بل سره جنگ کول دا ګناه ده. وی دعوها فانها منتنه، وی دا د ګناه خبرې مه کوئ چې مهاجر دې ځان له مهاجرین راغواړي او انصاري ځان له انصار راغواړي. وی دا بدبویه خبره ده. زما رونو دو سیزونه دي، یو ته نیکي و یو ته ګناه. نیکي خوشبویه ده او ګناه بدبویه ده. لکه دلته کې چې څنګه ګلاب خوشبویه ده او ګندګي نجاست د چرګې او یا د انسان یا د حیوان هغه بدبویه کوي. موږ ته خو د دې نه خوشبویه او بدبویه راځي. دارنګې رونو دا نیکي چې ده دا خوشبویه ده، خوشبویه د دې نه فرشتو له خوشبویي ورځي، خدای له ته خوشبویي ورځي. او چې څومره ګناهونه دي بدبویه ده. ګورې ګناه هم داسې بدبویي کوي لکه ډیران چې څنګه بدبویي کوي. یو حدیث پاک کې راځي چې انسان دروغ وایي. نبی علیہ السلام فرمایي اذا کذب العبد، چې سړی دروغ وایي د دې دروغجن د خولې نه بدبویي دي. تباعد عنه الملک میلا، نو فرشته د ده د دې خولې نه یو میل تښتي. دی چې دروغ وایي اذا کذب العبد تباعد عنه الملک میلا من نتن ما جاء به. د چې دروغ وایي د دې دروغو نه داسې څښابین دي لکه ډیران چې یو میل تې فرشته لري تښتي. دا دروغ بدبویي ده. په دې سفر کې حضور پاک را روانو چې مدینې ته رانږدې شو نو صحابو ته یو څښا بوی را باندې ولګېد. داسې بوی را باندې ولګېده چې داسې بوی را باندې چېرته نه لګېدلی. وایي صاحب په دې علاقه کې خو څه مرداره نشته. بعضې وخت کې چې د مردار شی پروت دي د هغې نه بدبویي دي. نبي علیه السلام ویې نه چې د منافق مړ دی، چې د منافق مړ دی او دا بوی د هغه دغه روح دی. صحابو غږونه که پته نه وه چې مدینې ته راورسېدل معلومات یې وکړل نو په هغه ټیم په مدینه کې یو لوی منافق مردار شوی. دا دې ګوره د منافق د روح نه بوی دی. یو حدیث کې راځي چې نیک سړی کله مړ شي دا روح یې فرشتې راوالي او د جنت نه یې وله ښکلی کفن راوړي خشته، نو په کفن کې ونغاړي نو دا روح بر اسمان ته وړي اندراج دپاره علیین ته ځي. نو چې بر اسمان ته اندراج لوړي نو په دې لاره فرشتو باندې خوشبویي لګي. نا فرشتې دعا درته کوي وی خدای الله وی دې سړي له خو جنتونه ورکړه. نن د ده د وجې په مونږ خوشبویي ولګېدله او فرشتې په دې فضا کې خوري دي. د خدای نه سوال کوي چې خدای دا روح په مونږ راوله. نورې فرشتې وي الله دا روح په مونږ راوله، د دې روح نه خوشبویي دي.
او چې کوم سړی بدعملی او دی مړ شو د روح نه بدبویي ځي نو فرشتې خدای نه سوال کوي یا خدای په دې لار خو دا روح د ده مه راوله دم بر اندراج له روان یا خدای په دې طرف خو یې مه راوله او خیرې ورته کوي ای فلان کی خدای دې خوار کا خدای دې هلاک کا که تا ګناه نه وې کړې نو نن بس تا د روح بدبویي په موږ نه لګېده. یو بل وی محدث دی یو روایت نقل کوي وی چې کله انسان د ګناه اراده وکړي په دې زړه کې د ګناه اراده وکړي دا فرشتې پې پیشي ښه کرام الکاتبین ښي طرف ته نیکۍ والا فرشتې ناستې دي هغه فرشتې چې ستا نیکۍ لیکي ګس طرف ته هغه فرشتې ناستې دي چې ستا ګناه لیکي دوی ته څه پته لګي چې د دې انسان په زړه کې د ګناه سوچ دی او د دې انسان په زړه کې د نیکو سوچ دی چې انسان په دې زړه کې د نیکۍ اراده وکړي نو دا فرشتې لیکي او که دې د ګناه اراده وکړي نو دا فرشتې لیکي دې ته څه پته لګي. سفیان ابن عیینه لوی محدث دی هغه وایي چې دا سړی د نیکۍ اراده وکړي نو د دې زړه نه خوشبویي بار راوځي نو فرشتو ته پته ولګي دا خوشبویي د وجې نه چې د نیکۍ اراده کړې ده نو نیکي ولې ولیکي او که دې په دې زړه کې د ګناه اراده وکړي د دې زړه نه یو څخه بوی راوچت شي فرشتې پې پوه شي چې دا بوی خو د ګناه دی په زړه کې د ګناه اراده کړې ده نو هغه ول هغه ګناه ولیکي لکه څنګه چې یو سړی د هغه اګرمي وکړي او د دې خولې نه څخه بوی په اګرمي سره راوځي دقه رنګې د مارونو د معدې دا بوی په مونږ خراب او دغه لګي بدبویه لګي د ګناه بوی دا په فرشتو باندې بدبویه لګي هغې ګناه او نیکي د هغه خوشبویه او بدبویه نه معلوموي. یو بل حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي څخه بوی را باندې ولګېد یو په یو موقع فرمایل صحابه ورته وایي صاحب دا بوی د څه دی وایي تاسو لږ بار وځئ نو دغه د منافقین لګیا د مسلمانانو غیبت کوي وایي دا بوی د هغې صحابه چې باندې لاړل واقعي منافقین لګیو ورسره کېناستل هغې د مسلمانانو غیبت کو نو ګوره که څوک غیبت کوي یا څوک دروغ وایي او یا څوک ګناه کوي نو د هغې نه یو څخه بوی ځي چې په هغې مونږ نه پوهېږو خو پیغمبر پې پوهېږي علیه السلام یا د کشف خاوندان پې پوهېږي او یا فرشتې پې پوهېږي. ګناه دومره خطرناک شی دی څنګه چې په ظاهر کې د دې مادي څیزونو خواص دي هلکه د دې چې دا خاصیت دی چې دا ګرم دی او دا یخ دی او دا خوشبویه دی او دا بدبویه دی دارنګې چې دا کم روحاني څیزونه دي غیر مادي د دې خپل خاصیت دي د نیکۍ خاصیت یخ دی یخ د ګناه خاصیت ګرم دی. ګوره حدیثو کې نه راځي حدیثو کې چې نبی علیه السلام دعا کوي څه وایي اللهم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد خدای زما دا ګناهونه په اوبو باندې پاک کړي په واورې ووینځې او په ګلۍ باندې ووینځې نو علما خو یې نورې معنی هم کوي خو یو اسانه معنی دا ده چې د ګناه خاصیت ګرم دی ګرم لکه څنګه چې ظاهري وجود ګرم شي او خلک پې د پاسه اوبه اچوي ګوره تبې والا باندې خلک اوبه اچوي که نه یا د ګاډي انجن ګرم شي نو خلک پې د پاسه اوبه اچوي که نه اچوي نو څنګه چې ظاهري ګرمي په اوبو لرکې دقه رنګې چې کومه روحاني غیر مادي د ګناه تاو دی هغه به هم په الله ته سوال کوي چې خدای په اوبو او په ګلۍ او په واوره باندې را لرې کړي نو د ګناه خاصیت ګرم شي یو بل څنګه چې ظاهري شي خوشبویه او بدبویه دی دارنګې نیکي او د نیکۍ خاصیت دا دی چې دا خوشبویه ده او د ګناه خاصیت دا دی چې دا بدبویه ده. نو حضور پاک صحابو ته فرمایل وی دعوها وی دا چغې مه وهئ انها منتنه وی دا خو بدبویه خبرې دي. عبدالله ابن ابی خو د مدینې هغه ته چا الوي وی د مهاجر او د انصاري جګړه راغله مهاجر لګي شو انصاري یو هغه ته خو موقع میلاو شو دی خو منافق وی ګوره که نه ما درته نه وي چې دا مهاجرین مه پرېږدی کلي کې م پرېښودل او عیاذا بالله ډېرې سپکې خبرې وکړې وی ساربه م کړل ساربه اوس په مونږ راولګېدل اوس مونږ وایي ملګري ورسره نور هم ودرېدل او که نه دا خو نه شو نو عبدالله ابن ابی د خولې نه یو خبره وته وی لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وی داسې کار دی چې دا مهاجر ډېر ذلیله خلک دی او موږ د مدینې خلک ډېر عزتمن یو نو چې مدینې ته لاړ شو نو دا مهاجر به وباسو حضور پاک او دا ملګري به یې غونډ وباسو چې دی خپل وطن ته مه کېده. یو صحابي راغی او نبي علیه السلام ته یې الوی وی صاحب عبدالله ابن ابی خو داسې خبره کوي چې موږ عزتمن یو او دا مهاجرین ذلیله دي او که مدینې ته لاړو دوی به وباسو. نبی علیه السلام فورا عبدالله ابن ابی پسې سوال جواب ولېږه او راویې غوښته وی تا دا خبره کړې ده هغه وی قسم په خدای که مې دا خبره کړې دروغ یې ووی او قسم یې وخوړ نو حضور پاک دا هغه قسم ته وکتل هغه صحابي ته وی ګوره ما ته دروغ ووی
او د قوم په یو مشر دی الزام ولګاو. صحابي وي خدای بس پریشان شو ځکه چې هغه قسم وخوړ او قسم چې د پیغمبر په مخ کې وخوري خو د خدای په نوم خو پیغمبر اعتماد کوي. وی لږ ساعت تېر شو نو وی نبي علیه السلام ما پسې ستا دې راولېږه. وی زه یې غوښتم وی ما ته وی چې خفه کېږه ما خدای په قرآن کې ستا تصدیق وکړو د عبدالله ابن ابی تکذیب یې وکړ. هغه قسم په دروغ خوړلی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې پته ولګېده چې د خدا خبره کړې ده خدای په قرآن شریف کې فرمایي چې دی دا خبرې وکړې لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل. حضرت عمر راغی وی صاحب حکم راته وکړه چې د دې منافق دا سر په توره وګه. هغه بهادر انسان و تیار تابعدار ناست وی حکم وکړه چې دا سر ته ووه. نبي علیه السلام وی نه غږ به ورته نه کړي. بیا به سبا خلک وایي چې مسلمانان خپل ملګري وژلي. نو مولانا ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه په سیرت مصطفی کې یو ډېره ښکلې خبره لیکلې ده. وی عبدالله ابن ابی پسې عمر پاڅېدلی وجه خو یې صرف د مسلمان جامع اغوستې وه د صحابو شکل یې جوړ کړی و. دننه منافقو ظاهري شکل یې د صحابو جوړ کړی و ظاهري شکل د مسلمان یې جوړ کړی و. نو د مسلمان شکل او جامع د مرګه بچ کړ. یعنې حضور پاک دا ووایي چې ظاهر کې شکل زما دی نو که اوس موږ وجنو دی نو خلک وایي چې خپل ملګري وجل. د موسی علیه السلام چې کله د فرعون نه روان شو او بني اسرائیل ورسره دي او د دریاب نه پورې وت او فرعون سره د خپل لښکر خدای په دریاب کې غرق کړ. نو یو سړی د فرعون په قوم کې هغه به د موسی علیه السلام پېښې کولې. جامې به د موسی علیه السلام په شان واچولې د هغه په شان سپلی به یې پخپو کړی د هغه په شان لباس او پټکې وغیره او د هغه په شان ګیره او د هغه په شان به ګرځېده پېښې به یې کوي. نو ټول فرعون لښکر هلاک شو دی پکې بچ شو. نو موسی علیه السلام الله ته رجوع کړه وی خدایه چې دا کوم سپېره نه تنګ ومه دې پرېښوده زما ټوکې خو به ده کولې خلک به یې ځان ته راغونډول او خلک به یې خندول او زما جامه او شکل به یې جوړ کړی نو چې د چا نه تنګ وم نو خدایه دې پرېښود. الله وی ستا جامې اچولې وه نو ما له حیا راغله چې یو سړي ظاهر شکل ستا په شان جوړ کړی دی او جامې هم ستا په شان جوړ کړې ده او زه ورله سزا ورکړم. ما له حیا راځي. رونو ګورې تاسو ته هم زه دا وایم موږ مسلمانان یو او خدای موږ له ډېر ښکلی پیغمبر مبارک را کړی نو موږ نه هم پکار دی چې موږ د حضور پاک مبارک په شان جامې استعمال کړو او د حضور پاک په شان شکل ځان له جوړ کړو او د حضور پاک په شان اوکړه وړه د هغې په شان کردار او د هغې په شان لباس ځان له جوړ کړو. خلک د انګریز په لباس نن فخر کوي هغسې جامه اچوي چې د انګریزانو په شان دی او هغسې شکل جوړوي چې د پیرنګیانو شکل دی. قسم دی چې د حضور پاک شکل دا خدای ته خوښ و ځکه خو هغه له هغسې شکل ورکړ نو موږ نه بچ کړ. نو حضور پاک حضرت عمر ته وفرمایل وی عمره وی ظاهر کې شکل زمونږ دی د صحابو دی نو خلک وایي چې مسلمانان خپل سړی وجني غږ ورته مه کوئ. چې نبی علیہ السلام مدینه منورې ته راغی د دې عبدالله ابن ابی زوی دی هغه سوچه مسلمان د هغه نوم هم عبدالله دی. هغه راغی حضور پاک ته کېناست وی صاحب یو خبرې له راغلی وی وایه وی زه خبر شویم چې تا زما د پلار د مرګ اعلان کړی وی نو بیا نو وی که زما د پلار د مرګ اعلان دې کړي نو صاحب ما ته ووایه چې زه لاړ شم او پلار مړ کړم او سر یې راوړم او ستا په خپو کې وغورځم نه بل چا په لاس یې مه وژنه زه پوه شوم زما پلار پوه شو اوس به زما د پلار سر ستا خپو کې پروت دی. حضور پاک ورته وفرمایل چې نه ما خو ستا د پلار د مرګ اعلان نه دی کړی. نو دې سره د هغې لاړ دا پلار یې په اس باندې سورو عبدالله ابن ابی دا زوی ورته لار کې ولاړ و اس یې کلک ونیو وی بابا را کوش کوز یې کړ او د دې مرۍ نه یې کلک ونیو د دې ګریوان او توره یې ورپسې راواغېسته. پلار ورته وایي بچې ته زما زوی نه وی یم او د دې پلار او زوی یو بل سره ډېره مینه وه خامخا ځان ته دې عزتمن ویلی دي تا ویلی دي
چې که مدینې ته لاړو زه عزتمند یم او حضور پاک د هغه ملګري ذلیله دي دا به بس پرېږدونه ځان ته د عزتمن او حضور پاک ته ذلیل بابا ډېر راته ګران یې زما پلارې خو قسم په خدای که د حضور پاک نه راته ګران یې راته ستا نه ګران دی وی اوس به وی چې زه ذلیل یم او حضور پاک عزتمند دی هله دې پرېږدم او که دا نه وی دغه توره باندې دې سر واړ وی زه ذلیل یم او نبی علیہ السلام نوم یې واغې چې هغه عزتمند دی وی بیا ووایه وی زه ذلیل یم او حضور پاک عزتمند دی وی بیا ووایه وی زه ذلیل یم او حضور پاک عزتمند دی وی زه په مخه دی مسلمان چې مسلمان دی ابا د خدای او د رسول په مقابله کې بیا پلار نه دی نه به پلار پیژنې نه به رور پیژنې نه به ښځه پیژنې نه به تربور پیژنې د بدر په جنگ کې چې کله مبارزه کېده د یو بل سره جنګېدل د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی عبدالرحمن میدان ته راووت او توره لاس کې اوچته کړه او چغې وواله هل من مبارزن شته چې څوک زما مقابلې له راوځي دا به یو میدان ته وتل پرزونې به یې کولې عام جنگ به وروسته شروع کېده هل من مبارزن شته چې زما مقابلې له څوک راوځي چې دا اواز یې وکړ حضرت ابوبکر صدیق اواز واورېد نو د زوی اواز خو پېژندلی کېږي چا نه تپوس وکړو وی دا اواز د عبدالرحمن خو نه زما د زوی وی جی دی بس تورې له شړنګ ورکړه او منډه یې کړه وی تاسو مه ورځئ زه ورځم حضور پاک کلک د مټه ونیوه وی ابوبکر ته به نه ورځې بل څوک دې میدان ته ورشي د صحابو خاصیت دا او د مسلمان خاصیت به دی چې د خدای او د رسول په مقابله کې به نه زوی پیژنې نه به رور پیژنې نه به تربور پیژنې نن موږ څه کوو نن موږ د رور او د تربور د پلار او د زوی د خاطره خدای او رسول پرېښي نه مو دې پرېښي رور سره او تربور سره خلک پردي مرګ له نه ځي ولې ګناه ګټې قومي سره خلک مرګ له نه ځي والو ټکولو له ورسره نه ځي پردي عزت اخیستو له ورسره نه ځي نو دا د خپل قوم چې خدای او رسول دې پرېښود که د قوم سړي سره قوم نه ودرېږي دې ته دا ورته نه وایي چې هلکه ګورې که په نیکۍ کې خو د سره ودرېږم او په ګناه کې د سره نه ودرېږم نه که هغه نیکي کوي او که ګناه کوي بلکې عموما زمونږ جګړې خو د ګناهونو جګړې وي نو قوم سره ولاړې دا سخت جرم دی او سخته ګناه ده صحابو دې ته نه دي کتلی دی زوی دی او کافر دی بس دا سره ختم دا زوی دی دا پلار دی دا منافق دی دا کافر دی توره او سره مخامخ راغشتی دی خدای او رسول د هر چا نه مخکې دی نو زمارونو په دې جنگ کې یو خدا واقع پیښه شو یو واقع په دې جنگ کې بله پیښه شوې ده ډېره عجیبه واقع ده او ډېره خطرناکه واقع هم ده په دې جنگ کې د حضور پاک مبارک سره په بیبیانو کې حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها او یو ورسره حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها د حضور پاک په دا مبارک عادتو چې کله به هم په سفر ته بیبیانې ګړې وې نو قراندازي به یې وکړه نو چې د چا نوم به په پچه راوخت ابه ځان سره بوتله بیبي عایشه صدیقه فرمایي وی په دې جنگ کې زما نوم راوخت او د ام سلمې رضی الله تعالی عنها نوم راوخت نو موږ یې ځان سره بوت چې واپس راتلل نو په یو ځای کې دمه وکړه ځکه د شپې به یو ځای کې دمه کوله چې دمه یو ځای کې وکړله صحابه مو د شوخانې او تړل خیمې خښې کړې عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی دما خو عمر کم نو عمر نو وی ما دا چلو کو چې د لاړم او د سماتی له صحرا کې لرې ښځو له به ځان له ځای مقرر کړه چې که زنانه او د سماتې کې هغه طرف ته مه کوئ اخوا به سړي نه دي او د سماتې له لاړم شپه وه چې واپس رالم نو وی زما یو امیل و رانه غورځېدلی په لاره چې ته پروت یم
وی په کار دا وه چې ما حضور پاک ته ویلي چې د الله رسوله ما نامیل پروته دی زه د امیل ګورم یا صحابو ته ووایه چې د امیل وګورئ خو ما دا خبره ونه کړه وی ما وی چې زه خو په دې لاره پروتې دی او چې زه د اودسماتې ځای له لاړ شم واپس راځم نو د امیل به پیدا کړم او زر به راځم اودسماتې له به وی مونږ لرې تلو وی چې لاړم امیل مې کته او وی زه چې په کوم اوښ باندې سورېدلم د لرګي یو غټه ډولۍ به وه وی زه به هغه ډولۍ ته وختم نو وی صحابه به هغه ډولۍ اوچته کړه او په اوښ د پاسه به کېښوده او وی ښځې داسې دا هغه وخت و چې زمونږ ډېر واړه وجودونه وو ډوډۍ نه وه نو چې د په څلورمه پنځمه ورځ باندې وړی ډوډۍ میلاو شوه هم هم یو نوړی دوه وه وی وجودونه هم ډېر واړه وی زه لاړم هغه عامل مې طلب کوم او دې کې نبي علیه السلام اعلان وکړه چې ځای چې ځو وی صحابه وه خو د لرګي ډولۍ وه غټه درنه هغوی هغه ډولۍ اوچته کړه او په اوښ یې کېښوده او د هغوی دا ګمان و چې ګنې عایشه پکې ده دا ډو هغوی وی سوچ ونه کړه چې دا ډولۍ سپکه ده او دې کې به دا ني خو وی هغوی پې ځکه پوه نه شو چې زما وجود راکوټی و او دا هغه خلک و چې زما په ډولۍ باندې مستقل مقرر و لکه زما ډولۍ به د اوښ نه دوی کوزوله او زما ډولۍ به بیا اوچتوله او په اوښ به دوی کېنوله نو بس هغوی خو ډولۍ اوچته کړه او قافله روانه شو وی چې زه دغه راوخته نور راوخت نو وی زما امیل پیدا شو وی امیل مې راواغېسته وی چې زه رالم ومې کتل قافله تلې ده خدایا اوس په کوم طرف لاړه شم وی ما لکې سوچ کو چې راشه دا کم ځای کې مونږ شپه تېره کړې ده زه به دلته سم کېنم نو بل منزل کې به صحابو ته پته ولګي زما ډولۍ به کوزه کي چې زه پکې نه یم نو حضور پاک به خبر شي نو ما پسې به څوک راولېږي وی زه په هغه ځای کې کېناستم او څملاستم وی دې کې خوب راغی وده شو نو د حضور پاک به دا طریقه وه چې یو څو کسان صحابه به د لښکر نه وروستو را روان کړي چې تاسو مونږ پسې لږ وروستو راځئ ولې هسې نه د شا نه څوک حمله را باندې ونه کړي یو صحابي و حضرت صفوان رضی الله عنه وی هغه په خپل اوښ را روانو وی چې راورسېده او زه ولیدم نو زه وپېژندم ځکه چې د حجاب د پردې د آیاتونو نه مخکې به د زه لیدلم پردې حکم نو نازل وی چې زه ولیدلم زه وپېژندم وی ده وی انا لله و انا الیه راجعون چې دا یوازې دلته څه کوي وی زه د ده په دې انا لله راویښه شم وی زما د قسم د الله په ذاتي بیبي عایشه وی که د دې صفوان نه به د دې انا لله نه بغیر ما بله خبره اورېدلې وی بهر کې اوښې سملاو او چې اوښې سینګ سملاو نو د اوښ په دې کونډۍ باندې خپه کېښوده چې دې ټوپ ونه وای او زه پاسېدم څادر مې په ځان برابر کړ او په اوښ د پاسه سوره شوم اوښ روان کده او د غرمې وخت و چې نبي علیه السلام یو ځای کې دمه کړې وه هلته ورورسېد حضور پاک ته مې الوی چې صاحب دغسې واقع وه ډېره ښه مدینې منورې ته لاړ په مدینه کې منافقانو په بیبي عایشې صدیقې الزام ولګو عایشه صدیقه فرمایي وی زه له سنه نیم خبر وی زه هسې ناجوړه شم په مدینه کې بیماره وی نور راته پته نه لګي دوم په دې سفر کې دا واقع پیښه شو بدن المستلق والا سفر کې وی نور زه خفه نه ومه خو نبي علیه السلام به نور کله چې ما سره کومه مینه نه کوله نو هغه مینه یې نه کوله را سره او چې کومه خوش طبیعتي به یې را سره کوله هغه یې نه کوله وی زه بیمار وم صرف دومره به راغی ما نه به یې تپوس کړو کیف تیکم څنګه یې وی ما ورته چې صاحب ښه وی بیا به ووت چې ما ته نوره پته نه لګي چې څه مسله ده نو وی زما رشته داره و ام مستح وی هغې ته ما وی چې اودس ماتې له ځو وی دا هغه زمانه وه چې د مدینې خلکو به په کورونو کې نه ښځو اودس ماته و نه سړو د ښځو ځان له ځای مقرر و چې هلته به اودس ماتې له ځي او د سړو ځان له ځای مقرر و مدینه کې په کورونو کې د هغې رواج ده چې په کور کې دننه به اودس نه ماته و نه سړو نه ښځو هر چا خپل رواج نو وی ما دې ام مستح ته وی چې زه چې زه اودس ماتې له ځم وی دا را سره شو ما هم برقه په سر کړه غټ پړونې ودیم وی لاړ اودس ماتې له وی چې واپس راتلو نو دې ام مستح تیندک وخوړه
دغه یې خوړه را پرېښوده. نو زوی ته یې خیرې وکړې چې تعیسه مستح دی خدای هلاک کړي. وی بیا ډغه راوخوړه بیا خیره وکړه، بیا ډغه راوخوړه بیا خیره وکړه. وی ما ورته وی تسبین رجلا شهد بدرا، داسې کې ستا زوی خو بدري دی، د بدر صحابي دی، نو ته بدري ته خیرې کې. دا زوی مستح بدر او د بدر کې چې چا شرکت کړی دی د خدای په نزد هغه ډېر بهتر دی. ځکه یو ځل حضور پاک نه جبریل علیه السلام تپوس وکړو، وی کیف تعدون اهل بدر فیکم، وی اهل بدر ستاسو څه خیال دی چې څنګه خلک دي؟ نبی علیه السلام ورته وی په ټولو مسلمانانو کې هغه خلک چې بدر کې شرکت کړي دا بهترین خلک دي. نو جبریل ورته څه وی؟ وی کومو فرشتو چې د بدر په غزا کې شرکت کړی دی په ټولو فرشتو کې هغه بهترین فرشتې دي. وکذلک من شهد بدرا من الملائکه. نو بی بی عائشه ورته وی د مور ته چې ستا زوی خو بدري دی، بدر کې شریک دی، نو تا هغه ته خیرې کې. نو مور یې راته وی چې تا ته څه پته لګي قمقلې، ته څه خبرې؟ مې چې ولې؟ وی چې زما زوی خو په تا الزام لګولی. مې چې د څه الزام؟ وی چې دغه ستې بدنامه کړې. اوهو، وی چې کور ته رالم مرض مې نور زیات شو. چې دا څه وشو؟ دا چې نبی علیه السلام څو ورځو نه کور ته راځي او ما سره هغه تعلق نه ساتي چې کوم مخکنی دی، دا خو دا وجه ده. وایي چې دې کې حضور پاک کور ته راغی، وایي ما ورته چې صاحب مور کره لاړه شم. وایي ما مطلب دا چې مور کره لاړه شم چې معلومات ته وایم، مور کره لاړه شم. وایي حضور پاک مبارک له اجازت راکړه. وایي مور کره لاړم. وایي چې مور له لاړم، وایي مور ته مې وایي چې مور دا څه مسله ده؟ وایي ما ته وایي چې بچې مه خفه کېږه، هېڅ فکر مه کوه، هېڅ هم نشته. وایي مې چې نه ما پوه که. وی راته صرف دومره وي چې بچې خیر دی چې کومه ښځه ډولی وي که نو د خاوند خوښه مي او بنې م وي نو خلک به پسې خبرې کوي، بنې م خبرې کوي. او وی مې چې ښه دا خبرې جوړ ما پسې کېږي. وی ما ته وایي چې په ځان قلار کا، خدای به خیر کړي. وی مې چې مورې نبي علیه السلام د دې خبرو نه خبر دی؟ وی یو. مې چې پلار مې ته خبر دی ابوبکر؟ وی یو. بس وی جړه په جړه شوم. وی ټوله شپه مې وجړل او په دې شپه کې ما د خوب رانجم وانه چول. رانجه چې څونه معمولي شی دی، د خوب رانجه دا چې ما په دې شپه کې پوټۍ خوبم ونه کړ او یو شان جاړم او سار ورځ مې ټوله په جړا کې تېره کړه. یا خدای پاکه داسې دي، دا خو زما یوازې ذات نه دی که په ما چا غلط الزام ولګو، زما پلار لاړ بدنام شو، تباه شو. د حضور پاک ته لوی ضرر دی، ځکه د نبي علیه السلام مبارک ته زما د وجې دا څه مسله ده. لیکن نبی علیہ السلام ډېر پریشان دی. میټینګ یې راوغوښت، حضرت علي راوغوښته. علي صاحب ته وایي چې علي څوک هم؟ حضور پاک انتهایی پریشان دی او په دې کې مرکزي کردار د عبدالله ابن ابی دی. هغه ته به خلک راغونډېدل او دا پراپیګنډې به یې کول بهر کیف. علي صاحب سره یې مشوره وکړه، وایي څه چل وکړو؟ علي صاحب ورته وایي وایي د الله رسوله ولې فکرمند دی؟ النساء سواها، وی ښځې د دې نه علاوه ډېرې زیاتې دي، ښځې لږې دي څه. وی خیر داسې کار وکړه چې د کور ستا کومه وینځه بریره هغې نه تپوس وکړه، هغه به راته پوره لوایي. حضور پاک حضرت بریره راوغوښت. بریرې ته په دې عایشې پوهېږې چې دا څنګه ده؟ بریرې ورته وی د الله رسوله قسم مې دې په خدای وي که زه په عایشه کې په دومره عیب پوه شوی دونه عیب پکې نشته. او وی ما ته داسې معلومه ده عایشه لکه زرګر ته چې سره درسنګ معلومې، هېڅ غلطي پکې نشته. صرف یو شی دی چې عمر یې کم دی، نو کله اوړه واغږي دا تیوده شي نو چیلی راشي هغه اوړه وخوري. دا یو بې پروا ده، بس عمر کم دی بې پروا ده، نه څه بې پروایي کې شوي به او باقي پکې غلطي نشته. بیبیانو نه تپوس وکړو، اسامه ابن زید نه تپوس وکړو، د کور خاوند دی، د حضور پاک د مرئي زوی دی. وی ستا څه خیال دی؟ وی صاحب د سرو زرو ټوکړه ده، ما ته پته ده، نږدې نه راته معلومه ده. بیبیانو نه تپوس وکړو. حضرت زینب بنت جحش، داسې نورې بیبیانې چا د پیغمبر علیه السلام زړه ته کتل نو هغه ته به وایي چې صاحب ولې پریشانه کېږي؟ بس پرېږدې د نورې ښځې لږې دي څه. حضور پاک میټینګ راوغوښته صحابه په مدینه منوره کې او ډېر صحابه کې نور وایي زه څوک هم، زه خو ډېر پریشان یم.
په ما خو ډېر لوی ټینشن دباو دی. او بیا فورا حضور پاک د عبدالله ابن ابی نوم واغېسته. ویل دې سړي نو ما څوک خلاص کړي؟ دې خو ما ته هر قسمه تکلیف را رسوي، او حتی کې چې زما په بیبي باندې د ظالم الزام ولګاو. او څوک چې د چا الزام یې ولګاو هغه صحابي ما ته معلوم دی. هغه صحابي غریب په کور کې به ناست و جړل به، هغه به داسې جړا کوله چې عادته نشم ویلی. وی دی خو زما کور ته ما سره د ما نه بغیر نه داخلېږي. ما ته صحابي معلوم دی، ما ته خپله بیبي معلومه ده. او دی کمبخت چې دی نو زما پرې نه ښودم، نو زما په کور کې دننه په ما الزام ولګاو. سعد ابن معاذ رضی الله عنه د اوس قبیلې سردار و. پاڅېده، هغه وی صاحب ما ته حکم کوه که زمونږ د قوم نه چې دی اوس مردار کم مړی کم، او که د دې خزرجیانو نه نو مې چې دله مړ کم. دا خبره لږ د خزرج د قبیلې او سردار و سعد ابن عباده په هغه بده ولګېده. هغه وی ته داسې مه وایه، که زمونږ د قوم نه مونږ به وجنو، ته به څنګه وجنې؟ هغې دواړه یو بل سره په جګړه شو. بیا علیه السلام نبی علیه السلام مسله دفع کړه. راغې حضور پاک بی عایشې ته تپوس یې وکړ د عایشې صدیقې د مور نه ام رومان نه. وی عایشه څه شوه؟ وی صاحب هغه ناسته ده کور ګوټ کې. وی څه حالې دی؟ وی ستا د کور نه چې کله راغلی ده هغسې په ژړا ده اوسه پورې ژاړي، اوښکې نه دي قلاده شي. او ستا د کور نه چې په کومه ورځ راغلی ده او ویښه ناسته ده هغسې ویښه ناسته ده. بی عایشه صدیقه وی نبی علیه السلام راغی ما ته کېناست. وی ما ته وی عایشې رښتیا راته ووایه، پوره حال ووایه رښتیا. وی چې دا خبره څنګه نبی علیه السلام وکړه؟ وی ما له غصه راله، عمر مې کم و. مې چې د الله رسوله که زه درته اوس ووایم چې زه پاک یم، هېڅ غلطي ما کې نشته، نه یې منې، زما خبره نه منې. او که درته ووایم چې دا غلطي مې کړې ده نو اوس به یې ومنې، خو زه تا ته اسم نه ویم، اسم نه ویم. صرف دا به ووایم د یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام پلار چې څه ویلي و هغه ټکې درته ویم. کله چې هغه ته خلکو ضرر ورسو نو هغه وی والله المستعان علی ما تصفون. ای خلقه چې په ما ته هر څه تاسو وایې زما مدد د چا په لاس کې دی؟ د الله. بس زم دقه ویم والله المستعان علی ما تصفون. وی پاڅېدم د حضور پاک نه او کېناستم، بیا خدای ته په ژړا شو. وی ما ته وی ستا معامله خدای ته سپارلی شوې ده، نو چې څه فیصله الله وکړه. وی ما وی دی لکې چې الله ته زما مسله وسپارلی شوې نو خدای ډېر مستغني بادشاه، هېڅ پته نه لګي. بنده خو زر خپله فیصله کوي، د خدای فیصلې خو کله زر وي او کله وروسته وي. خدای ته زما فیصله وسپارلی شوه نو چې میاشت پس به فیصله کوي، که کال پس به کوي او که 10 کاله پس به. وی دا حالت و چې حضور پاک باندې وحی راله. وی چې وحی راله نو وی د حضور پاک هغه حالت خو ما ته معلوم و که نه. وی دې درمیان کې ما یو ځل په مانځه ودرېدم. وی چې په مانځه ودرېدم نو ما د سترګو په دې ګوټ کې کتل، نو نبي علیه السلام ما ته کتل. وی چې کله ما په دې سترګو ګوټ کې ورته وکتل نو ما نه مخ واړاو، دومره پریشان. وی دې کې نبی علیه السلام باندې وحی راله او د وحی کیفیت به ده چې په سخته یخنۍ کې به دې خولې به دی. وی خولې پې شروع شوې. وی چې وحی ته سینګ لاړه نو وی ما ته آواز وکړه چې عایشې دلته راشه. وی لومبۍ خبره یې دا وکړه چې عایشې مبارک دې شه، قد برأک الله، خدای پاک قرآن شریف کې ستا د پاکۍ اعلان وکړه. اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم. او پورا قرآن شریف کې خدای پاک تقریبا 12 آیتونه په صورت نور کې نازل کړل او الله د مسلمان نه ګیله وکړه قرآن شریف کې چې تاسو ته دا پته نه ده چې د پیغمبر مبارک نکاله به زه ګنده ښځه راولم که پاکه به راولم. او چې تاسو دا خبرې واورېدې نو صحابو نه ګیله وکړه نو تاسو را دې خبرې رد ولې نه کوو؟ او تاسو ته پته نه وه چې منافقین دا خبرې خورئ، نو چې منافقین دا خبرې خورئ نو تاسو د منافقینو خبرې ولې ومنلې؟ او قرآن کې فوراً الله اعلان وکړو الطیبات للطیبین، د پاکو سړو سره پاکه ښځه لګي، والطیبون للطیبات، او د پاکو ښځو سره پاک سړي لګي. نو چې پیغمبر پاک دی ښځه به د کوم ځای نه پلیته شي.